السلام علیکم. د سیول انجینرۍ د یوټیوب چینل کتونکو نن په یوه بله مهمه موضوع باندې خبرې کوو چې هغه څه شی دی ګریډ اف کنکریټ. خپله ګریډ اف کنکریټ څه معنا؟ ګریډ اف کنکریټ د کنکریټو مارک ته ویل کېږي. مارک خپله څه ته ویل کېږي؟ مارک ویل کېږي سختوالي ته، مقاومت ته یا سټرنګ ته ویل کېږي. یعنی د کنکریټو مارکس ته ویل کېږي. د کنکریټو مارک هغه ته ویل کېږي چې کنکریټ یې په 28 ورځو کې ترلاسه کولی شي. یعنی د کنکریټو هغه مقاومت چې په 28 ورځو کې ترلاسه کولی شي، البته دا په هغه صورت کې چې دغه 28 ورځو په دوران کې دې کنکریټو ته په مکمل او په کافي اندازه اوبه ورکړل شوي وي. اوس راځو وایو چې M5 څه معنا، M2.5 څه معنا، M10 څه معنا او M20 څه معنا. دلته چې دی M نه مطلب څه شی دی؟ M نه مطلب چې دی مارک دی. M نه مطلب څه دی؟ مارک. او همدارنګه M نه مطلب چې دی میکس هم ورته کېږي. یعنی میکس اف ریشیو ورته وایي. میکس اف څه ورته وایي؟ ریشیو ورته وایي. یعنی دې نه مطلب سره دا په دې معنا چې په دغې مارک کنکریټو کې یا په دغې ګریډ کنکریټو کې څومره اندازه سیمنټ یوځای شوي دي، څومره اندازه شګه یوځای شوې ده او په څومره اندازه جغل یوځای شوي دي. یعنې دغه د ټولو جوړښت څخه چې دی دغه M لاسته راځي. دغې 5 څه مطلب دی؟ 5 نه مطلب دا دی چې که چېرته 15 کیلوګرامه مقاومت په 1 سانتي متر مربع باندې چې دی وارده شي، نو دغه کنکریټ چې دی دومره قوه زغملی شي. که چېرته د دغه 5 څخه زیاتېږي، 15 کیلوګرامه قوت څخه فشار زیاتېږي، نو دغه کنکریټ څه کېږي؟ ماتېږي. اوس راځو وایو چې دا یو نسبت څه معنا ورکوي، 15 نسبت څه معنا ورکوي او همدارنګه 10 نسبت څه معنا ورکوي. راځو اول نه مطلب څه شی دی؟ یو چې دا مساوي کېږي خپله د سیمنټو سره. دې نه مطلب څه شی دی؟ سیمنټ. ورپسې 15 دا 15 برخه یې دې نه مطلب څه شی دی؟ دې نه مطلب څه دی؟ شګه، سینډ ورته وایي. او همدارنګه 10 دې نه مطلب څه شی دی؟ دې نه مطلب څه دی؟ اګریګیټ دی. یعنی دا څه معنا؟ دا په دې معنا که چېرته موږ وغواړو چې M5 یا M5 مارک کنکریټ جوړ کړو، نو په هغې کې به چې دی یوه برخه موږ سیمنټ اضافه کوو، 15 برخې به موږ شګه اضافه کوو او همدارنګه 10 برخې به موږ چې جغل یا اګریګیټ اضافه کوو. که چېرته موږ دغه M5 مارک کنکریټ جوړول غواړو، نو په دومره اندازه. همدارنګه چې دی که چېرته موږ M2.5 مارک کنکریټ جوړول غواړو، نو په دې کې بیا موږ چې دی یوه برخه سیمنټ اضافه کوو، 4 برخې شګه اضافه کوو او 8 برخې جغل اضافه کوو. په همدې معنا دغه ټول چې دی که هر ډول موږ وغواړو، نو دغه مارک موږ لاسته راوړلی شو. یوه خبره باید ولرئ، څومره چې د دغې کنکریټو مارک کمیږي، په هماغومره اندازه اوبه پکې اضافه کېږي. که چېرته څومره مارک زیاتېږي، نو په هماغومره په دې کنکریټو کې څه کېږي؟ په دې کنکریټو کې د اوبو اندازه کمیږي. یعنې چې څومره مارک زیاتېږي، په هماغومره اندازه دغه کنکریټ خپل مقاومت څه کوي؟ زیاتوي. یعنې دا په دې معنا چې په دې کې به د سیمنټو اندازه نسبت شګې ته او همدارنګه جغلو ته زیاته وي. نو دا زموږ د نن ورځې موضوع وه. د نورو معلوماتو لپاره زموږ د یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ او وسلام.